چې څوک په روډ باندې اکسیډنټ وکړي، موټر سایکل وجنګوي یا د ګاډي نه راپرېوځي، نو خلک ورته وایي ځان هسپتال ته ورسوه او د ټي ټي ویکسین وکړه. دا ټي ټي ویکسین اصل کې څه شی دی؟ ګوره په دې روډ باندې یو قسم بکټیریا موجود ده چې هغه کله د انسان وجود ته دننه شي نو هغه یو بیماری کاز کوي، هغه ته ویل کېږي ټیټنس. دا ټیټنس څه شی دی؟ دا یو قسم بکټیریا ده چې دا د دې ځناورو په غټو بولو کې موجود، په مختلف قسم څیزونو کې دا بکټیریا موجود دي. کله چې اوس انسان په روډ باندې راپرېوځي، اکسیډنټ وکړي او د روډ سره ټچ شي، نو دغه بکټیریا د انسان د وجود ته دننه شي، دا انسان ته دا ټیټنس بیماری کاز کوي. اوس تاسو ته چې ما څنګه خبره وکړله چې دا د ځناورو په غټو بولو کې موجود، پخوا یو وخت و چې دا ګاډي نه و، نو خلکو به سفرې کولې په دې اسپو په دې قچرو باندې. نو کله چې بیا خلک د دې اسپو د قچرو نه لاندې راپرېوتل، نو په هغه روډونو او سړکونو کې به د څاروو غټ بول کړي وو، په هغه باندې چې به کله انسان ولګېد او زخمي به شو، نو دغه بکټیریا به انسان ته دننه شوه، دې به یو بیماري کاز کړه، دغه ټیټنس. دا ټیټنس داسې یو خطرناکه بیماري ده، دې ته لاک جا هم ویلی کېږي. لاک جا مطلب دا چې د انسان دا جامې بالکل لاک کړي، تالی کړي. که د انسان دا جامې او دا خوله کولاو پاتې شوله، نو دا به بیا کولاو وي، دا بیا بندېږي نه، دا حرکت نه شي ورکولی. دغه شانته کې د انسان دا جامې که بندې پاتې شولې، نو دا دلته بندې تاله شي، بیا دا کولاو وهلی نه شي. د دې نه علاوه په دې کې دا مسل دومره کنټریکټ شي، د انسان د دې مریض دا مسل دومره ډېر زیات کنټریکټ شي چې بالکل انسان چې کله داسې پروت وي سیده، نو دا خپې او دا سر دای لاندې لګېدلی او دا خېټه چې ده دا سینه دای بالکل بره داسې راختلي، نو بالکل دومره د انسان زوري چې د ملا هډوکي ورله ماتوي، بیک بون ورله ماتوي. په دې کې د انسان بیا مومنټ نشي کولی. نو کله چې انسان په روډ باندې اکسیډنټ وکړي، نو پاسبل دا امکان شته، خطره شته چې د انسان ته دا ټیټنس وشي، نو خلک ورته وایي هلکه فورا ځان اسپتال ته ورسوه او د ټي ټي ویکسین وکړه. مخکې به ورته ټي ټي ویلو، ټیټنس ټاکساید، اوس دغه نوم بدل شو، اوس ورته ټي ډي وایي، ټیټنس اینډ ډیپټیریا. دا ویکسین لږ بدل شو، یو بلې بیمارۍ ویکسین هم پکې ورسره کنجوګیټ کړه، نو دواړه یو کړه، ټیټنس اینډ ډیپټیریا، ټي ډي. اوس که چېرته انسان اکسیډنټ وکړي، خوږ شي، دا بکټیریا د انسان ته دننه شي، نو ویکسین وکړي، پاسبل دا د انسان سیف شي، محفوظ شي، دلته دا ټیټنس ونه شي. خو که چېرته د انسان د ویکسین ونه کړي او دا بکټیریا د انسان ته دننه شوي، نو بیا امکان شته، خطره شته چې د انسان ته ټیټنس وشي. او تاسو ته ما ویل دا انتهایي ډېره زیاته خطرناکه بیماري ده. اوس دغه بکټیریا دا یوازې د څاروو په ګټو بولو کې نه ده، دا د دې نه هم کېدلی شي کله چې زنانه په کور کې خوشانته وي، په دغه خوشانو کې دا زنانه خپل لاس خوږ کړي، په دغه کې یا تیره میخ پکې دی، یا شیشه پکې ده، یا بلیډ پکې دی، یا بل داسې تیره څیز پکې دی او په هغه باندې دا ځان خوږ کړي، نو هم خطره شته چې دې زنانه ته دا د ټیټنس بیماري وشي. یا په کور کې ښځلې ډیران صفایي کوي او دا ځان په دغه کې خوږ کړي، یو زوړ میخ دی زنګ شوی په هغه باندې ځان خوږ کړي، د څپلۍ میخ دی په هغه باندې انسان ځان خوږ کړي، د دې نه هم ټیټنس کېدلی شي. یا انسان په ګنده چاقو باندې زخمي شي، په چوړکۍ باندې زخمي شي، په تبرګي باندې زخمي شي، داسې یو ګنده شی چې هغه د انسان د وجود ته ولګي، دننه وینې ته لاړ شي او په دغه کې دا بکټیریا موجود وي، نو امکان شته، خطره شته چې د انسان ته دا ټیټنس بیماري وشي. نو کله چې انسان په روډ باندې اکسیډنټ وکړي، د موټر سایکل نه راپرېوځي یا په ګاډي کې زخمي شي، نو په کار دا ده چې فورا په 24 غنټو کې دننه دا ځان اسپتال ته ورسي او دا د ټي ډي ویکسین وکړي، دا د ټیټنس ویکسین وکړي. نو تاسو ته ما وویل چې کله انسان د ټي ډي دا ویکسین وکړي، نو دا انسان د ټیټنس بیمارۍ نه محفوظ شي، سیف شي. خو که چېرته دا په 24 غنټو کې دننه دا ویکسین ونه کړي، نو خطره شته چې دته د ټیټنس دا بیماري ولګي. نو دا بیماري د روډ نه هم لګي، اکسیډنټ نه، دا زنانه که ځان خوږ کړي په خوشانو کې د دې نه هم لګي، که په میخ ځان خوږ کړي د دې نه هم لګي، که په شیشه ځان خوږ کړي د دې نه هم لګي، په چوړکۍ ځان خوږ کړي د دې نه هم لګېدلی شي، په چاقو باندې ځان خوږ کړي د دې نه هم لګېدلی شي، که د څپلۍ میخ دی. د دې نه علاوه کله چې ماشومان پیدا شي، اکثر پخوا به داسې وه چې زنانه به ورته دا نوم په ګنده چوړکۍ باندې یا په چاقو باندې یا په ګنده بلیډ باندې کټ کړو، نو د دې نه به ماشوم ته ټیټنس وشو او په هغه نه مړ شو. یا نایان دي هغوی د بلیډونو استعمال کوي، ګنده بلیډونه، ګنده مشینان، ګنده قینچیانې، دا شیزونه استعمالوي، نو د دې نه هم خطره شته دی چې انسان ته ټیټنس وشي. نو ځکه چې څوک اکسیډنټ وکړي، څوک هم ځان خوږ کړي، که په هر څه باندې ځان خوږ کړو، نو احتیاط دا دی چې فورا دا هسپتال ته ځان ورسوي او د ټي ډي دا ویکسین وشي چې چېرته دته دا خطرناکه بیماري دا ټیټنس ونشي.